بسم الله الرحمن الرحیم. نږدې 2 اونۍ وروسته د زمري په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته ګټلو 103 کلیزه پوره کیږي چې دا هیواد له اوږدې خونړۍ جګړې ووت، جمهوریت وپرځېد او اسلامي امارت بیرته بشپړه واکمني واخیسته. د سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخ افغانستان 103 کلیزه داسې مهال را رسیږي چې اوسنی افغانستان د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه پیژني. دا چې په پښتون وطن څه روان دي، څه تیریږي او د نورو جګړو لپاره یا د بیا د یو نیابتي جګړې لپاره څومره هلې ځلې کیږي، دا هغه هلې ځلې د چا لخوا دي؟ آیا د پښتون وطن باندې تپل شوې جګړه پای ته رسېدلې ده او که لا هم د دې لپاره هڅې شته دی؟ غواړم په افغانستان او په پاکستان کې پر وروستي سیاسي تحولاتو، په سیمه کې پر سیاسي بدلونونو او همداراز د پښتون وطن په اوسني وضعیت باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ سرلاري او مشر ښاغلی منظور احمد پښتین سره مرکه ولرم. ښاغلی پښتین صاحب، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، هیله لرم روغ او جوړ به اوسئ. خوشحال ده تاسو ته هم او ټولو اورېدونکو ته سلامونه. ډېره مننه کوم. پښتون صاحب، لکه پیل کې مو چې وویل افغانستان 103 کلیزه لمانځي شاوخوا 2 اونۍ وروسته په د زمري په 28مه باندې. غواړم وپوښتم په ټوله کې نه یوازې په افغانستان، په پښتون وطن باندې څه روان دي؟ پښتون وطن په کومې لوري روان دی او هغه اهداف چې تاسې لرل، تاسې لرئ، هلې ځلې اوس هم ورته روانې دي که نه؟ که د هدف خبره وشي نو د وطن د خلکو یو ښه ژوند، یو سوله ییز ژوند، یو خپلواک ژوند، خو که بیرته وګورو نو په وطن کې دا نشته دی او زموږ هلې ځلې به د دې دپاره روان وي. حالات دا دي چې په دې سیمه باندې تل د دنیا نړیوال چې کوم قوتونه دي د یو بل سره د یو بل قوت بیلنس کولو جنګونه کړي دي. په دې اوس وختونو کې هم ښکاري چې چین او امریکا هم څه لږ په داسې کیس کې په اوس نه خو راتلونکي کې راتللی شي، خو تیاریانې لیدلی شي. د دنیا قوتونو چې کله هم د یو بل سره د جنگ خواهش لرلی دی نو د دغې خاورې استعمال تل د پاکستان واکدارانو د پښتنو خاورو استعمال کړی دی. اوسني حالات کې هم داسې ښکاري چې دلته یو جنگ جوړول کیږي او بیا په دې جنگ باندې لکه پخوا چې کاروبارونه وشول او د پاکستان جنرالانو ځان ته ډالر او هر څه وګټل، دوی یو ځل بیا حرکت کول غواړي. کله مذاکرات شروع دي، کله مذاکرات نه کیږي، خبرې اترې ټي ټي پي سره کیږي نه کیږي. په دې نغمه باندې یو کیس لګیا دی چې موږ هغه خلک چې د دغې خاورې د داسې حالات مو مخکې هم لیدلي دي د یو بل سره خبرې اترې نیګوشیشن مذاکراتو انجام څه به راتلو نو هغه پوهېږو چې دا به بیا دوی دلته د یو جنګ سبب ګرځېدلی شي. خو موږ به کوشش کوو، هڅې به کوو چې د جنګونو نه دا خاوره وساتو او که بیخي هم نه کېدله چې په جنګ کې د پښتون ولس، د پښتون افغان ولس کم نه کم نقصانونه وشي. نو نور هم که ګورې نو په لر او بر وطن کې وژنې هم کېږي، دماکې هم کېږي، خلک هم لادرکه کېږي، ټارګېټ کیلینګ هم کېږي، هدفي وژنې هم کېږي. یو ډول هغه افراط تفري چې ورته ویلی شي هر انسان په یو سوچ کې دی چې څه به کېږي، نور به څه کېږي. په وروستیو کې داسې لیدل کېږي چې ستاسې مبارزه د تیرو کلونو په پرتله یا د تیرو میاشتو په پرتله باندې یو څه کمرنګه شوې.
علت څه دی؟ آیا ستاسې هغه غوښتنې چې د انصاف او عدالت لپاره مو لرلې پوره شوي، منل شوي، تاوتریخوالی کم شوی دی او که نور علتونه دي؟ تحریک دوه کارونه کول. یو یې د پاکستان د ریاست د ظالم جابر پالیسیو پر ضد باندې مبارزه کوله. دوم په خپل کام او وطن کې شعور خپرولو چې دوی نور د دغو ظالمانو جابرانو ملګري نشي پاتې، بلکې د خپل وطن، د خپلې خاورې، د خپلو ولسونو د مفاداتو سره ژمن پاتې شي او بقا وکړي. موږ په خپلو ولسونو کې نن هم کار کوو، اول ورځ مو هم لګیا وو او تر اوسه پورې لګیا یو او موږ وینو ورځ تر بلې دلته په دې خاوره باندې د ولسونو په پوهه او شعور کې زیاتوالی راځي، د تحریک ملګري زیاتېږي او ورسره دلته د ظالم او د جابر ملګري کمیږي. د خپل قام او وطن سره د ودرېدلو جذبه او قوت دومره اړخته زموږ کار و د پاکستان ریاست د ظالم جابر پالیسیانو د دوی د نظام د تابع نو زموږ وس دومره و، موږ ډېر بېوسه شوي وو، مطلب کورونه ړنګ وو، وطنونه ختم شوي وو، لارې بلې وې، ټول وطن یو ډول بلی و او د خبرې هم چا توان نه لرلو. داسې وختونو کې یو غږ پورته شو، یو مبارزه پورته شوله او د دوی یره ختمولو سره سره داسې غوښتنې وشوې چې هغه به دغو خلکو ته ولسونو ته یو ښه ژوند ورکولو. نو په هغه کې هم که څه هم لږ څه بدلون راغلی دی، خو بیا هم لا تر اوسه پورې که موږ ووایو دا اوس چې کومې تېره اونۍ تېره شوه، اووه ورځې، په دې کې اووه پښتانه لادرکه شول، یو د ضلع خیبر نه، درې د شمالي وزیرستان نه، درې د کراچۍ نه، دا پښتانه لادرکه شول. په دې تېر 20 ورځو کې 100 نه زیات په هدفي وژنو کې پښتانه ووژل شول، شهیدان کړل شول. نو داسې یو ظلم جبر خو تر اوسه پورې هم لګیا دی. البته په پی ټي ایم نه اول د دغه چې کوم تناسب و، د دغه کومه شمېره وه، دا ډېره زیاته وه. اوس هم داسې نه ده چې دوی خپل کار ودرولی دی، خو البته اوس یې تناسب هغه ډول نه دی چې کوم ډول یې پخوا و. پخوا و په یوه ورځ باندې 25-30 کسان حتمن پښتانه چېرته کراچۍ، چېرته پېښور، بل ځای کې دغو د پاکستان چارواکو وژل. نو اوس زموږ هغه مبارزه هغه شی روانه ده، هغه شی کېږي. پښتون صاحب، آیا داسې څه محسوس کېږي په دې وروستیو کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کمزوري کولو لپاره هم پاکستاني حکومت یا د سیمې هیوادونو یا استخباراتو هلې ځلې پیل کړي وي؟ بالکل دا هم صحیح خبره کوې. وروستیو کې نه د پاکستان استخباراتو، د پاکستان فوج او حکومت ټولو دا اول ورځې څخه واخله تر نن ورځې یوه ورځ هم په دې هڅو کې نه ده ضایع کړې چې یعنې دوی نورې خبرې وکړي، بلکې دوی ټولې هڅې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کمزورولو دپاره کړي دي. هم په نړیواله سطح هم دوی یو لوی لابینګ کولو په هر هېواد کې چې ګوره دوی چې احتجاجونه کوي دا اندروني دننه مسلې دي، تاسو دا ته ګوتې مه ورکړئ. او دلته یې هم اف آی آرونه هم نیول، هم وهل، هر څه کول چې دا کمزوري شي. نو دغه دا هم چې دلته یو بندیز شته دی، یو کوښښ شته دی چې دغه تحریک له منځه یوړل شي. دغه چې یو داسې تحریک دی چې د ټول وطن د سولې او د امن خبره کوي، دا نه وي خبره باندې. خو په مقابل کې موږ هر څه، هر ظلم او جبر برداشت کړی دی، خو د خپلې خاورې او د خپل وطن هغه سپېڅلی تحریک چې د عام ولسونو د ښه ژوند، د دوی د یعنې یو سوله ییز ژوند خبره کوي، هغه مو لا تر اوسه پورې قایم ساتلی. هر څه هم ستونزې راغلي. بله خبره چې زموږ ملګري قیدیان شول، یو بل مشکلات، دا صرف دا خالي ده پی ټي ایم نه. د دنیا هر تحریک چې وګورئ، د دنیا هر یو مومنټ چې وګورئ، غورځنګ چې وګورئ، دغو ټولو باندې په ژوند کې دا وختونه راځي چې هم دوی شکنجه کېږي، هم دوی وهل کېږي، هم په دوی سره ظلم جبر هر څه کېږي. دا داسې نه ده چې یوازې زموږ سره، بلکې دا د دنیا د انسانانو د اوږد تاریخ یو اوږده حصه ده چې په دې کې د هر څوک چې مبارزه کوي د هغو سره مشکلات خامخا مخته کېږي. نو دغه مشکلات موږ بې حوصلې کوي نه،
بلکې موږ ته حوصله راکوي چې هغه تاریخي ځای چې یو ځل مشکلات تیر شي برداشت شي کې خپل کار ونه دروي په مخ کې بوځي بیا هغه لږ کار چې د یوې ورځې سره جمع شي په اخر کې یو غټه نتیجه ورکړي هغه نه یو لوی کار جوړ شي. درېیمه خبره زموږ د تحریک د غپا والا سره چې آیا تحریک کم نه تحریک هیڅ کم شوی نه دی نه زموږ حوصلې کمې دي د خپل وطن د خپلې خاورې د خپلو ولسونو فکر کول دوی د دغه غلامۍ نه اخیستل دغه فکر دا ممتاز موږ باباګانو نیکونو ورنیکونو دغه پرېښی او ډېرې قربانیانې ورکړي دي. دغه بې حوصلې کېدل یا دغه فکر پرېښودل د هغو ټولو قربانیانو سره بېوفایي ده، جفا ده. موږ هېڅکله د خپل وطن تېرو تاریخونو سره او د اتلانو سره جفا نه کوو. زموږ حوصلې لوړې دي، که هېڅ هم نه کېږي بیا به هم زموږ مبارزه شروع وي. په غلي پاتې کېدل نه، په کور دننه پاتې کېدل نه. موږ د خپلې خاورې لپاره هغه لږ نه لږ خواري هم که کېږي هغه به کوو، هغه غوره شمارو. ژوب ته ستاسې د تګ مخنیوی وشو، په تاسې باندې وسلوال برید وشو څو میاشتې وړاندې. آیا داسې خو به نه وي چې ځینې ملګري په شا کړي وي؟ تر ډېره حده پوره دا حرکت شوی دی او دا اول ورځې نه لګیا وو او دا اوس هم لګیا. تاسو ته د معلومه وي چې دلته د پاکستان استخباراتي ادارې یو کور ته او یو تن ته ورځي چې ته دلته د دغې تحریک سره چې ګرځې هغه وشي دغه به وشي یاروي. بیا زموږ سره د پی جي ایم د مشرانو باندې حملې کول، پابندۍ لګول، په جیلونو کې بند ساتل، په دې ذریعه سره هم کوشش کیږي چې عام ولسونه ویاروي. دا تحریک ورته بېمعنې او داسې ښکاره کړي چې دا به رنګ نه راوړي. نو دوی خپلې هڅې کوي. دغه هڅې پښتون صاحب دغه هڅې د حکومت لخوا کیږي که ځینې وسلوال ګروپونه ورته ایجاد شوي یا جوړ شوي؟ دغه هڅې ګوره وسلوال ګروپونه دلته موږ نشو یادولی ځکه چې وسلوال ګروپونه ټول د دوی خلک دي. وسلوال دا ټول د پاکستان د فوج مختلف شکلونه دي، بېلابېل شکلونه یې دي که نه. نو هڅې چې هر چا نه شوي دي دا د جي ایچ کیو له اړخه کېږي. د پښتون وطن غږ تر ټولو زیات بد د پاکستان په فوج باندې د دوی په جنرالانو لګي. دا د برطانیا نه پاتې شوی فوج دی، په برطانیا نه دغه بد لګېدلو. دا د هغې بقایجات دي، هغه نه هغه هر څه ورته پاتې دي. د هغه وخت دښمني لا تر اوسه پرې پالل کېږي. نو دا د دوی د پاکستان فوج لخوا د استخباراتو ادارو لخوا دغه دي. دلته که په عدالت نه راواخله تر عام حکومتونو پورې څوک زموږ مخالفت څه هم کوي. پر شا یې دغه فوج د دغې فوج حوالدارانو نه واخله تر جنرالانو پورې د هغو احکامات وي، هغه ورته آرډرز جاري کوي چې تاسو دا کار وکړئ. نو زموږ په مخالفت کې تر ټولو غټ دوی ولاړ. باقي اوس که کوم شکل یې راځي، هغه که د وسلوالې ډلې په شکل کې راځي، هغه که د یو حکومتي چارواکي په شکل کې راځي، هغه که د یو عدالت د جج په شکل کې راځي، دا ټول بیا برانچز دي، دا مختلف شاخونه دي، څانګې دي. نور پر شا یې دغه یو قوت چې تل یې د پښتون افغان په خاوره باندې د دوی په وینو او د دوی په وسایلو باندې کاروبار کړی دی. هغه څه پکار دي تر څو دغه قوم نور د نړیوالو لوبو، د نړیوالو جګړو او د نړیوالو د نیابتي جګړو نه راووځي او خوندي اوسي؟ که تر څو پورې زموږ د وطن وګړو د خپلې خاورې ګټې نه وي پېژندلې چې زموږ د خاورې ګټه په څه شي کې ده، تر هغې پورې به مشکله شي چې موږ د هر څه نه خلاص شو. موږ به ګورو چې نړیوالو قوتونو فایدې ګټې دلته په جنګ کې دي. نو موږ ته پکار ده چې د خپلې خاورې فیصله وکړو چې زموږ د خاورې ګټې په څه کې دي، په جنګ کې دي که په سوله کې دي، په کوم ډول مبارزه کې دي. دلته د ولسونو ژغورنه څنګه کېدلی شي، د ولسونو ښه ژوند څنګه جوړېدلی شي. باید موږ د خپلې خاورې مفادات او ګټې وپېژنو. موږ دلته د یو ټولي او د یو تنظیم سوچ او فکر نه وکړو، بلکې ټولي او تنظیمونه جوړ کړو د دغې ولس د ښه ساتلو لپاره. اوس یې ژوند خو په دې نه ښه کېږي
چې دلته څوک راځي او په خپل وطن کې دننه جنگ جوړوي او بیا زه دا وایم ما دا نباتي چې کوم یعنې پراکسي وارز دي د دغې پراکسي وارز لویه ګټې چاته ځي نو هغه خو لویو قوتونو ته او بیا دلته په نږدې کې د پاکستان جنرالانو ته ځي دا د بل چا مفادات دي په دې خاوره باندې په مخ وړل دا نباتي جګړه په مخ وړل دا د بل چا ګټې دي دا زموږ د وطن ګټې نه دي دا د نباتي جګړه چې کومه ده د دې کې د کام کې داسې یو شعور او فکر خپرول چې دوی د نباتي د پراکسي وارز برخې چیرې نشي جوړ دوی د بل وطن د بل خاورې د بل ځایونو خلکو د مفاداتو د نورو هیوادونو د مفاداتو د ګټو دپاره استعمال نشي نو موږ به یو شعور خپرو یو پوهه چې کله زموږ ټول ولسونه په دې کیسه پوهه وي نو بیا به په دې خاوره باندې هیڅ پردي سړي ته زموږ د خاورې یو بچی طبیعي ده زموږ په خاوره باندې یو د جنگ د پراکسي جنګ یعنې د دوی د مفاداتو د جنګ بله طبیعي ده استخبارات او نړیوال هیوادونه هر هیواد به د خپلو ګټو لپاره په نورو هیوادونو کې جګړې پیلوي او پای ته به رسېږي یا به ملتونه قومونه له منځه وړي او په جګړو کې به یې مصروف ساتي لکه څنګه چې لسیزې پښتون قام په جنګ کې مصروف وساتل شو هم قرباني واخیستل شوه په کار څه دي له 2014 کال راهیسې شخصا تاسې مبارزه پیل کړې له 2018 کال را په دې خوا تاسې دغه مبارزه چټکه کړه د ویښتابه لپاره څه شوي دي دغه لار چې تاسې انتخابه کړې ده دغه شیوه د مبارزې بریالی ده که نه غواړئ چې دغه بڼه بدله کړئ ګوره هر څوک چې مبارزه کوي هغه خپل وس ته ګوري هسې چټي ګامونه نه اخلي موږ وینو چې زموږ وس دومره دی چې د خپلو ولسونو یو نظریاتي روزنه وکړو د دوی که نورې مورچې نشو نیولی دا مورچه خو څو ده دوی مازغه خو د خپل وطن د خپلې خاورې د ګټو دپاره جوړ کړو مسله دا ده چې زموږ د وطن خلک د پردو په صفتونو باندې مړېدل د پردو سره د ملګرتیو هڅې شروع کړې تحریک پی ټي ایم که هېڅ نه دي کړي ورځ تر بلې د هغو خلکو یو شمېره زیاتوي چې کوم خلک په دې وطن باندې په پښتون افغان وطن باندې شوچه مین دي او د دوی د ګټو دپاره خپل ژوند کې هر ډول قرباني ته تیاریږي یو شمېره زیاتوي او په هره سیمه کې یې زیاتوي حتما به دا نتیجې ورکوي موږ خپل کار نه پرېږدو موږ خپل شعوري کار د پوهې کار په خپلو ولسونو کې چې دوی د خپل وطن د ګټو دپاره د ښه جوړولو دپاره د خپل وطن د واک اختیار دپاره دغې دپاره دوی هڅې دپاره تیار شي او بل خوا ګوره دنیا په دې راضي ده دنیا ټوله هوښیاران په دې خبره کوي چې انقلابونه په زور نه راوستل کېږي انقلابونه به هلته راځي چې د ولسونو فکر بدل شي هغه په خپله یو انقلاب دی چې ولسونه بدل شي د ولسونو فکر د ظلم جبر د دغې شي پر مخالفت کې جوړ شي د دغه د حمایت نه لرې شي نو انقلابونه هلته راځي داسې نشي راتللی چې په زور باندې دا ګوره شایع کېږي په دې کابل باندې تر نن ورځې پر شایع روانې دي په زور باندې څومره څه کېدلی شي هېڅ نه دا به یعنې مونږ که کوو مونږ به یو د دې وطن یو قامي یو مترقي فکر خپروو چې هغه د دغې خاورې د خوشحالۍ دپاره د دغې خاورې د هر وګړي د ښه ژوند دپاره نو یو د خپلې خاورې پوهه د خپلو ولسونو د ګټو پېژندګلي او دغه ضروري ده چې دا وشي دومه خبره بیا دا غلي پاتې کېدل چې کوم دي دا ډېر خطرناک باید غلي پاتې نشو نو دا غلي پاتې کېدل هم نه دي پکار او په خپل وطن د ګټو پوهنه دا هم ضروري ده دغه که وشي دا دوه شیان که موږ حاصل کړو بیا څه کول دي او بیا څه کول دي بیا دا به ټول بیا موږ ته خپل معلوم شي او اسان به د دغه یووالي لپاره د دغه تفکر د رامنځته کولو لپاره د دغه پوهاوي لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او پلویانو یې څه کړي دي مونږ لګیا یو مونږ تر اوسه پورې که دعوا هم کوو نو تر ټوله زیاته دا کوو چې هغه رشته هغه خپلوالي
چې په 2018 نه اول د پښتنو افغانانو په منځ کې ډېره کمه وه، اوس ډېره زیاته شوې ده او موږ هڅې کوو چې نوره هم زیاته شي او د دغې دپاره غوره لار دا خپله کړې ده چې د ټولو وطن په غم کلار دی کبر دی په دې باندې پښتون ژغورنې غورځنګ د دوی سره د خپلو ولسونو سره ودرېدلي دي، د دوی د درد او د تکلیفونو ترجماني یې په هر ځای کې کړې ده، د دوی خبره یې په هر ځای کې کړې ده، د دوی درد چې څومره وس و دومره یې بیانولو او غږ یې ټکولو مبارزه یې کوله. د دې ولسونو سره د ښه روابط یعنې چې خپل ولسونه سره نږدې شي، د یو علاقې خلک راوله په بله سیمه کې هغه دپاره جلسه کول، د بلې دپاره یعنې د وزیرستان د واقعې دپاره په کابل کې راوتل او د سوات د کیسې دپاره په وزیرستان کې راوتل او د خیبر د کیسې دپاره په کویټه کې، دا ولسونه د یو بل همدرد جوړ کړل، د یو بل یعنې هغه د دوی د خاوره نه اونکېږي، د یو سیمې پښتانه افغانان د بلې سیمې کې چې واقعه وشي هغه ټول ځوانان یې داسې نه شماري چې دا خو زما په وطن خو زما په قام یو برید شوی دی، بلکې دوی یې داسې د هغې بلې علاقې څخه کیس شماري. نه دا ټول یو پښتون افغان په دې کې به موږ په ټولو کیسو باندې په ټولو خبرو باندې د یو بل سره یعنې یو همغږي به مو وي او یو درد به مو یو وي. نو موږ مایوسه نه یو، موږ ناهیلې نه یو، موږ لګیا یو هره ورځ او هغه ملګري چې هغه پوه دي هغه دې دا کې انتظار د هغو دپاره وکړي چې موږ هغه ناپوه هم یعنې څه ناپوه خو د خپلې خاورې نور هم دوی داسې مینوال جوړول چې د دغې خاورې د خوشحالۍ او د ترقۍ سبب ګرځي، هغه فکر نو هغه جوړ شي بیا د دغې تغیر اسانه خبره ده، دا د څو منټونو او د یو دوې ورځې د ناستې او د فیصلې خبره ده، دومره نه ده مشکله. البته یو ځل په ولسونو باندې کار کول چې دي هغه ضروري دي. موږ لیدلی دي هر هغه انقلاب چې په ولسونو کار نه و شوی خو راوستل شول هغه ناکام شوي دي، هر هغه انقلاب چې عام ولسونو فکر جوړ شوی ورته هغه کامیاب شوي دي. ولې د ولسونو د فکر اړولو د دغې مبارزې د بریالي کېدو لپاره که هغه په 15 کاله وروسته وي یا 10 کاله وروسته وي یا نور هم دوام کوي، کوم خنډونه دي پښتون صاحب چې دغه مبارزه یې ځنډنۍ او له ننګونو سره مخ کړې ده؟ ډېر زیات خنډونه دي، ټول پاکستان ریاست لخوا دي. هغه یو ریاست دی د دنیا سره تعلق لري، فوجونه لري، منظم قوتونه لري، هغه هم خپلې هڅې کوي او خپل طاقت هم استعمالوي، پیسې هم استعمالوي، تعلق هم استعمالوي او خلک هم یاروي، د خلکو کاروبارونه نه راواخله تر نوکریو پورې د هغو بلیک میلینګ هم کوي چې زه به دا خراب کړم. نو دوی خپلې هڅې کوي تر ډېره حده پورې، موږ هم خپلې هڅې کوو او موږ پوهېږو چې ورځ تر بلې زموږ فکر زیاتېږي کمیږي نه. البته بیا هم وایم چې هغه ډایرکټ چې کوم سرګرمي کول وي په هغه تعداد چې کوم دی هغه دپاره خواري پکار ده، څه خواره یو نفس کېدی شي هر ځای کې چې لږ څه حالات پیدا کېږي خلک خپل راباسي او ولسونو کې د هغې فکر مطابق چې کوم خوار شوی وي یو کار کېږي. نو امکانات شته دی، ډېر دي زموږ د بریالیتوب د دغې وطن دپاره د لوی او تاریخي ګامونو او حاصلاتو لپاره. په د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په قبایلي او نورو سیمو کې د پاکستاني حکومتي پوځیانو شتون سره مخالفت لري. دغه غوښتنه پاکستاني حکومت ورته غوږ نیولې ممکنه ده چې وبه یې مني که نه؟ هغه یې نه مني. په دې سیمو کې ډېر زیات معدنیات وسایل پراته دي، مینرلز په ځمکه کې پټ چې کوم خزانې دي په ډېر لوی تعداد کې پراته دي. هغه هڅې کوي چې په هر ډول باندې دوی دلته جواز جوړ کړي د اوسېدلو، دوی تل دلته ناامني جوړه کړي، بعد امني جوړه کړي، بیا د امن په نامه جوړولو په نامه ځان ته جواز جوړ کړي، دلیل جوړ کړي چې بد امني ده او زموږ کار دلته د خپل کنټرول جوړولو دی، نو موږ دلته ننوځو. بیا چې ننوځي نو دوی بیا وسایل لوټلو کار کوي. نو دلته
موږ کوشش به جاري وي. البته فلحال دوی دغه معنی نه. او دا چې کوم اوس د مذاکراتو په نامه خبره شروع ده، دا هم داسې ښکاري چې که دلته د یو بل جنګ جوړولو څه منصوبه روانه ده او په دې خاوره باندې یعنې پاکستان یو سیستم جوړول غواړي، مختلف ګروپونه، تنظیمونه، وسلوالې ډلې دغه په دغې ځای پر ځای په مختلفو سیمو کې په مختلف انداز باندې فیټ کول غواړي چې سبا بیا د یو جنګ جوازونه جوړ وي، یو دلیل جوړ وي چې دلته جنګ جایز ده، بیا په یوې جنګ باندې یو کاروبار کول. دا د دوی تل یو هغه جوړ شوی دی او اوس به هم هغه موږ به تل په افغانستان کې د ښځو د تعلیم چې هره معاشره کې موجود دی د هغو خبره هم کوو. د افغانستان د ټولو ولسونو بل ډیمانډ مطالبه د ملي بیرغ ده او داسې د تیرو چې کوم حکومت چارواکي د هغې د تحفظ دی. دا چې کوم د بر وطن د ولسونو غوښتنې دي په دې به موږ د دوی سره ملاتړي کوو او غږ به پورته کوو. ډېره مننه کوم. کور مو ودان پښتون صاحب چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ او وخت مو راکړ، بریالي اوسئ. ډېره مننه کوم، خوشحاله اوسئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون سره مو ځانګړې مرکه هم دومره وه. له تاسې او ټولو همکارانو هم مننه کوم. تر بیا ښه وخت. له لیدلو مو مننه.